بیوري اگرنگ من سزا ورکو الظالمین ظالمانو تا والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل یې کړی دی الصالحات نیک په طریقه د پیغمبر لا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف کې نه اچو یو نفس مگر مناسب د وس د هغه چې څونه وس یې کېږي حقونه ذمواري چې کوم مونځ رامانې د ورځې 5 کرته الله فرض کړی دی دا میاشت شروع ده د دې روژې رامانې فرض کړې ده یا چې چا سره مالی حج پې فرض کړی دی خو چې څونه فرضي کارونه دي دا الله پاک د انسان د وس مطابق په د انسان باندې لازمي کړي دي الله ته علم دی الله ته پته ده چې انسان دا کارونه کولی شي نو مقونه رامانې مقرر کړي دي زیاتې الله نه دی کړی وس نفلي عبادتونه دي تلاوت کول دي نفل کول دي نور ذکر اذکار دی د دې دپاره چې کله ته ستړی شوي او په نفس بدن دی بوج راغی نو بس قرآن بند کا نور تلاوت مه کوه خوب له درغې بس ذکر بند کا بدن دی ستومانه شو ستړی شوي نور نفل مه کوه کښېنه پرېوځه نبی علیه السلام به دقسې کول عبادت هغه عبادت دی چې تاله خوند او مزه درکوي چې خوند او مزه نه درکوي او هسې ولاړې کته بره کېږي لکه زمونږ دا تراویح چې په دې جوماتونو کې مونږ کوو دا 20 رکاته دا ټکه ټوکه چې جوړ کړي دي په ایمان ووایه دا دی هسې ته ځان خلاصوي مولانا ادریس صاحب د 400 شیخ الحدیث دی نوې بیان یې خلق کړی دی وی ای مولیانو دا زولی د سینې وی ای مولیانو سوال درته کومه د الله نه ویریږئ د الله سره هم دوکه مه کوئ او د ځان سره هم دوکه مه کوئ دا تاسو چې کوم تراویح په جوماتونو کې کوئ دا څه شی کوئ دا مونځ دی الله هم دوکه کوئ او ځان هم دوکه کوئ د الله نه خو ویریږئ کنه دا په عبادت پورې ټوخي دی او خندا ده زما وروڼو دا عبادت نه دی چې 20 رکاته مونځ په نیمه ګنټه کې کې کم از کم چې 100 رکاتو باندې 1 ګنټه ولګېږي 1 ګنټه لنډ لنډ صورتونه پکې ویوه چې 100 رکاته په 1 ګنټه کې وکړي دا مونځ دی او چې ته 100 رکاته په نیمه ګنټه کې د ټول فرض مانځه سره او د 100 رکاتو د ویتر سره ټول په نیمه ګنټه کې کوي نو دا خو څه مونځ نه دی نو ما هسې مسله دا وکړله چې په نفلي عباداتو کې چې کله ستا بدن ستړی شو او تاله عبادت خوند نه درکو نو بس تلاوت مه کوه هغه عبادت نه بند شه نور چې کله دې بیا طبیعت برابر شو قرآن بیا راواله ورته کښېنه نفل وکړه ډېر چې بیا دې بدن آرام شو بیا شروع وکړه نبی علیه السلام به منځ کې وده شو چې لږ بیا خوب وکړو او طبیعت به برابر شي بیا به راپاڅېد او اودس به وکړه بیا به په مانځه ودرېده نو الله وی لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون دا د جنت والا دی دی با په دې جنت کې همیشه یي ونزعنا ما فی صدورهم من غل چې کله جنت ته جنتیان لاړ شي الله وی موږ به لرې کړو راو به باسو هغه څه فی صدورهم چې د دوی په سینو کې دی من غل څه بغض څه حسد څه کینه امام بخاری د غل معنی کړی د من بغضن هغه بغض او حسد او کینه چې د زړونو کې پرته ده الله به دا د دې جنتیانو د زړه نه لرې کړي نو زړونه به صفا شي تفسیر ابن کثیر روایت ذکر کړی دی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او کله جنت ته ورننوځي وجدوا عند بابها شجرة فی اصل ساقها عینان چې کله جنت ته ورننوځي نو د دروازې سره به یوه ونه
او د دې په اصل د ساق د ویښ د دې کې به یو دوه چینی وي، عینان چینی به او د دې چینی اوبه چې دی فیشربو من احدهما فینزع ما فی صدورهم من غل فهو الشراب الطهور. چې کله جنت ته ننوځي نو د هغې چیني اوبه به راوسکي، چې ویسکي نو د دوی په زړونو کې چې کوم غل او حسد او کینه پرته ده هغه به د دغه اوبو سره زایل شي، لرې به شي. دا حسدونه خو په موږ کې شته دی، دنیا کې موږ حسد کوو د رور سره، د ترور سره، د مور سره، د خور سره، د رشته دارانو سره، په معمولی معمولی خبرو زمونږ څه بغض او حسدي. او موږ ته حکم الهی دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات دا دي چې ای خلکو رونه رونه جوړ شئ او دا بغض او دا حسدونه پرېږدئ. نو د جنتیانو د زړه نه به دا غل دا بغض وزي. تجری من تحتهم الانهار، بهیږي به لاندې د ونو د دې نه نهرونه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وای به دا جنتیان حمد او ثنا د خاص الله هغه ذات لرا هدانا چې مونږ ته هدایت وکړو، هدایت یې راته وکړو چې مونږ ته ښودنه کړې وه او مونږ له توفیق را کړی و، لهذا د دې جنتو. نو جنتیان به الحمدلله ووایي یا الله ډېر شکر دی چې تا موږ له دنیا کې توفیق را کړی و، تا موږ په دین پوه کړي و، تا موږ په توحید پوه کړي و، تا موږ په سنت پوه کړي و، تا ماله وخت را کړی و قرآن ته دې زه کېنولی وم، تا ماله وخت را کړی و روژه مې نیولې وه، ستا عبادت مې کړی و، ستا بندګي مې کړې وه. الحمدلله الذي هدانا لهذا، چې موږ له دا توفیق را کړی و. او چې الله موږ له توفیق را نه کي نو رونو دا موږ څو کسان نه یو، بلکې دنیا په دې خلکو ډکه ده او درسونه ځای په ځای په دې ځایونو کې کېږي. تاسو ورشئ څوک ته شته دی؟ پخوا هم دغه حال و. هغه طالبان چې د الله د دین پتنګانه خلک به چېرته علماو ته ناست و، نور عوام الناس خلک وزګار نه دی. او اوس خو لا بیماریم ده، خلک یریږي، حکومت پابندیم لګولې ده، وی ګڼه مه جوړوئ، رش مه جوړوئ. نو اوس خو دغه حال دی. نو دا توفیق الله ورکوي دنیا کې د دین، د هدایت، د قرآن د اورېدو، د خیر کارونه، د ایمان کارونه، د شپې عبادت. تاسو سوچ کوئ دا میاشت به داسې تېره شي والله موږ به پرې پوه نه شو، لکه څنګه چې دا 5مه ورځ ده نن، په دې پوه نه شو، دا باقي پاتې 25 ورځې به هم داسې تېرې شي، پوهه به نه شئ. دا ورځې موږ ته ودرېږي نه، نو دې کې الله ته توجه پکار ده. څه وخت د شپې عبادت پکار دی، څه منځونو وختونو کې ذکر اذکار، الله ته جړا پکار ده، الله ته توبه ایستل پکار دي. نو که الله موږ له توفیق را کړی نه وی، دا جنتیان به وایي وما كنا لنهتدیا، نو نو منګه چې مونږ ته دا هدایت ملاو شوی وي لولا ان هدانا الله، کچې ته مونږ الله توفیق د دې هدایت نه را کړي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا راغلی وو پیغمبران د رب زمونږ په حق. ونودوا ان تلکم الجنه ورثتموها، نو دیته به اعلان وشي، आवाज به وشي دیته، ونودو آواز به وشي دیته ان تلکم الجنتو، چې یقینا دقه جنت چې تاسو ورته ور داخل شوئ، اورثتموها، دا تاسو له په میراث درکړی شوی دی، بما کنتم تعملون، په سبب د دې چې تاسو عمل کوو. دا آواز ورته ولې کوي چې دا جنت تعالی په میراث درکړی شوی دی او پکې اوسېږئ چې دنیا کې د نیک عمل کوو. دا ورته ولې وي؟ کم مال چې سړي ته د پلار نه پاتې په میراث کې، څوک سره په هغې کې دعوه نشي کولی، ځان پې وژني، بچي پې ورکوي، خو د پلار جایداد څوک چاته نه پرېږدي. نو کم شی چې په میراث کې سړي ته پاتې، هغه د هغه نه څوک اخیستی نشي.
ټول قوم ټول کلی ټول علاقه د ده دپاره ګواهي کوي وروره دا ورته د پلار نه پاتې دی دا یې د پلار جایداد دی دا یې د پلار پټی دی دا یې د پلار کوټه ده دا یې د پلار دوکانو هغه نشته دته پاتې دی نو معنی دا ده چې جنت په تا له داسې درکمه چې ته به ترې بې وځې نه همیشه به پکې نو ځکه یې وویله چې دا جنت تا ته په میراث درکړی شو تا ته څوک بې وباسي نه دویم یې وویله بما کنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو عمل کوو نو دلته دا اعتراض دی چې جنت ته تلل خو د الله په رحم کېږي په عمل باندې نشي تللی دخول جنت ته په رحمت دی او مراتب او درجات دا په اعمالو دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا جنت ته په خپل عمل منګه نشو تللی مگر چې الله را باندې رحم وکي نو جنت ته بوزو وانت یا رسول الله او ته هم په خپل عمل باندې جنت ته نشي ته نو نبی علیہ السلام ویلا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي منه وفضل زم په خپل عمل جنت ته نشم چې سو الله په ما باندې خپل رحم کړی نه او زه په خپل رحم کې پټ کړی نه ما او فضل او مهرباني را باندې کړی نه زم جنت ته نشم تللی په خپل عمل نو جنت ته دخول دا په سبب د رحم الهي دی او په جنت کې مراتب او درجات دا په سبب د اعمالو دي چې دا الله رحم نه شوي جنت ته نشي تللی نو چې بیا د الله رحم وشي او جنت ته لاړ شي نو هلته ستا منځونه دي ستا عبادتونه دي تا قرآن ویلی دی تا دین دپاره محنت کړی دی قربانیانې دي کړي دي صدقې دي کړي دي نو هغه اعمالو په وجه باندې تا ته په جنت کې دننه ښایسته ښایسته مقامات میلاویږي نو دا مطلب شو ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى آواز بوکی اصحاب الجنة د جنت والا اصحاب النار د ور والا ہوتا دا اصحاب الجنت برخکار شي د ور والا ته بګوري ان قد وجدنا او توبوي چې یقینا مونږ ته ملاو شو مونږ وموندو ما وعدنا ربنا هغه څه چې وعده کړی و مونږ سره زمونږ رب حقا پرشتیا زمونږ رب چې مونږ سره کومه وعده کړې وه هغه مونږ ته پرشتیا و ملاو شوله حقا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا آیا تاسو ته ملاو شو تاسو وموندو هغه څه چې وعده کړې وه تاسو سره ستاسو رب حقا پرشتیا منگ سره چې رب کومه وعده کړې وه د جنت منگ ته خو هغه میلاو شو تاسو سره چې رب کومه وعده کړې وه هغه تاسو ته میلاو شو که نه نو سرونه به کتی قالو نعم دی واو میلاو شو سرکوزی وی فاذن مؤذن نو اعلان به وکړي یو اعلان کوونکی بینهم په مین د جنت او د جهنم کې د جهنميانو د جنتیانو په منځ کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي څه به ووایي ان اللعنة الله علی الظالمین واورئ خبر شئ لعنت الله دی په ظالمانو خلکو اے جهنميانو پریوځئ په دې جهنم کې تاسو ظالمان وئ تاسو باندې د الله لعنت دی الذين يصدون عن سبيل الله هغه کسان دي ظالمان يصدون عن سبيل الله چې بندي خلق د الله د لارې نه دنیا کې تاسو د الله د لارې نه خلق بندول سبيل الله شریعت د الله وما جاءت به الانبیاء سبيل الله چې انبیاء په کوم دین باندې راغلي توحید هغه ته سبيل الله وي تاسو بندول خلق د لارې د الله نه ويبغونها او لټۍ د هغې دپاره د عوجن کوږوالی چې د هغې نه خلق واړی او بېلارې کي وهم بالآخرة کافرون او ودې په آخرت باندې کفر او انکار کوونکي دا اعلان به
د دې په منځ کې وشي وبینهما حجاب او د دې په منځ کې به یو پردی وبینهما په منځ د جهنم او د جنت کې حجاب دی دا یو مقام دی یو ځای دی مجاهد وی الاعراف حجاب بین الجنة والنار دا اعراف یو مقام دی د جنت او د جهنم په منځ کې حجاب دی دیوال دی یو طرف او بل طرف ته نو څه خلق به په دې اعراف مقام کې ولاړي په منځ کې به حجاب پردی او په اعراف باندې به رجالون څه سړي ولاړي یعرفون کلا بسیماهم چې پیژندل کېږي به هر یو پیژني به هر یو په خپلو نښو علامو ونادوا اصحاب الجنة دا د اعراف والا چې په دې ځای کې ولاړ دي دی به آواز وکړي اصحاب الجنة د جنت والاو ته چې موږ خو دلته یو او څنګه موږ ځان سره ملګري کوي کنه او دی به له مبارکي ورکي چې تاسو خو داخل شوی ستی مزې کوئ جنت ته او موږ لا دلته اوس انتظار کیو نو پته نه لګېږي نو آواز به وکړي دا د اعراف والا اصحاب الجنت د جنت والاو ته ان سلام علیکم چې سلامتی دی په تاسو باندې مبارک شئ تاسو د پاره سلامتی ده لم يدخلوها دا د اعراف والا به داخل شوي نه وي جنت ته دی به نه داخل شوي خو دلته به ولاړي وهم یطمعون او دی تمه به کوي امید به کوي چې زه جنت ته به داخل شو انتظار کې به ولاړي نو دا څوک دي دا اصحاب الاعراف څوک دي معالم التنزیل حدیث ذکر کړی دی چې مراد د دې نه هغه کسان دي الذین استوت حسناتهم وسیئاتهم په اعراف کې به هغه خلک ولاړي چې د هغوی نیکۍ او بدۍ سره دواړه برابر راغلي دا مراد دی طبراني یو روایت ذکر کړی دی هغې نه وایي مراد دې اعراف کې به هغه خلک وي هغه مجاهدین به چې جهاد کې شهیدان شوي دي خو چې عاق وي د مور او پلار نه مور او پلار تې خپی نو چې مور او پلار یې څو رضا شوي نه وي اگر چې دی غټ مقام موندلی دی شهادت خو لیکن چې مور او پلار تې خپه دي نو اعراف کې ولاړ دي جنت ته تللی نشي دریم قول دا دی چې دا اطفال د مشرکانو بچی دي دا به دلته ولاړي او څلورم قول دا دی چې دا عام فطرت د اسلام باندې چې پیدا شوي دي دا خلق دي کنه بیا پدې کې ابو حاتم وی هغه چې په هغې باندې قرضونه حقوق العباد کې راګیر دي نو دا بدل ته په دې ځای کې ولاړي 12 قولونه امام قرطبي دلته ذکر کړي دي په باره د اصحاب الاعراف کې خو څه خلک دي دی بلا جنت ته تللی نه وهم یطمعون او تمه امید به کوي چې جنت ته لاړ شي وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار کله چې ورواوړي د دوی نظرونه په طرف د اور والاو چې کله دې اور ته وګوري که نو خفه به شي قالوا وای به دی ربنا یا زمونږ ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مګر ځې ته مونږ د دې قوم ظالمانو سره د دوی د ډلې نه مونږ مګر ځې یا الله د دې اور نه بچ کړي دا سوال به کوي ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم आवाज بو کی اصحاب د عراف والا رجالا نور سړوتا سو نور خلق دی هغه ته आवाज کی يعرفونهم بسيماهم چې پیجنی بدیل را پنخ خپلو قالوا وایبا ما اغنى عنكم جمعكم بچنکو تاسو لرا تاسو جماعتو جمع کول د مالونو ستاسو او جمع کول د سرونو ستاسو دا تاسو څونه ډیر وای او دا څونه مال د سرو
هغې خو تاسو بچ نه کړلی که نه بیا هم رالی په دې جهنم کې پراته استئ بچ نه کو تاسو لره جمعکم جمع کول د مالونو او د اولادونو وما کنتم تستکبرون او بچ نه کو تاسو لره هغه څه چې تاسو تکبر او غرور کو هغه مستی تاسو خلاص نه کړلی او به وی ملائکو اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمت او به وی الله ملائکو د کافرانو ته اهؤلاء الذین دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو قسمونه کول لا ینالهم الله چې ور بنرسي الله پاک دی لرا برحمت خپل رحمت تا ستاسو دا خیال و د دی په باره کې چې دی له به الله رحمت ورنکي جنت به ورنکي نو دا هغه خلق دی چې الله پاکې وس داخلوي نو به ویلی شي په دې وخت کې اصحاب الاعراف ته ادخلوا الجنة داخل شي جنت ته ورننوځئ جنت ته لا خوف علیکم نه به یره په تاسو باندې او نه به تاسو غمجین په راتلونکي وخت کې ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه آواز به وکړي د اور والا جنت والا وته انفیض علینا من الماء چې راواړوئ موږ ته څه اوبه او مما رزقکم الله یا دغه خوراکونو نه چې الله تاسو له درکړي دي قالوا مدا جنتیان بووی ان الله حرمها على الكافرين یقینا دا خوراکونه او طعامونه او دا شراب د جنتو الله حرام کړی دي په کافرانو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هغه کسان کافران چې دای ګرځول او دین خپل ټوکې او مسخري لهو لعب وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړیو دی لره دی ژوند د دنیا په ژوند دوکه شیو فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا نو نن ورځ موږ پریږدو دی لره کما نسوا لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی هیر کړی و پریښی ملاقات ته دی ورځې هذا چې دا ده وما کانوا بآیاتنا یجحدون وما ما کانوا او سره د دینا چې و دی زمنګ پایاتونو باندې یجحدون انکار کوونکي ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة الله وی ما دیلا کتاب ورکړیو ولقد جئناهم یقینا راتک کړیو ما دوی ته په کتاب باندې فصلناه چې وضاحت تفصیل کړیو منګه وضاحت کړیو مونږ دیتا علی علم سرد علمنا او هدن پدې کې هدایت او رحمت و د قوم یؤمنون د پاره د قوم یؤمنون ایمان راوړي د قوم یؤمنون ناغه کتاب چې دې کې پوره وضاحت او تفصیل کتاب مې ولور کړو هل ينظرون الا تعويله آیا د انتظار نه کوي مگر د دې تعویل عاقبت او هغه ورځې چې ښکاره شي انجام ته ګوري یوم هغه ورځ دا یأتي تعویله چې راشي د دې تعویل او انجام د انکار انجام دې ته ښکاره شي هغه ورځ چې راشي عاقبت انکار د دې چې عذاب دی یقول الذين نسوه من قبل وای بغه کسان چې پریخي دا کتاب من قبل مخکې په دنیا کې قد جاءت رسل ربنا یقینا راغلی مونږ ته پیغمبران د رب زمونږ په حق باندې فهل لنا من شفاعه نشته زمونږ د پاره څوک سپارښیان فیشفعوا لنا چې شفاعت او سپارښ کې زمونږ د پاره او من خلاص شو مونږ ته خو دنیا کې راغلی خو منګه نو منلی نو اوس څوک شته چې من خلاص کی او نردو فنعمل او یا منګه واپس کړی شو دنیا ته فنعمل نو منګ عمل کو غیر الذي كنا نعمل غیر د هغه نه چې منګ عمل کاو چې من کوم عمل کړو هغه عمل به پریدو اوس به نیک عمل شروع کو نو مقیبره ته ملاو شي چې دنیا له بیلاړ شو نه دنیا ته بیتل نشته دي قد خسروا انفسهم یقینا دی تاوان کې چې ولید خپل نفسونه
په کفر او په تکذیب سره کفر یې کړی دی تکذیب یې کړی دی وزول عنهم ما كانوا یفترون او ورک بشي د دوی نه هغه څه چې دی ابترا کوله او د ځان یې دروغ جوړول هغه به څه شي هغه به د دوی نه ورک شي دا اوله حصہ د صورت پوره شوه درېیمه حصه د دې ځای نه شروع کیږي او په دې کې اولنی باب چې دی درې بابونه دي اولنی باب 102 آیات پورې چلیږي په دې کې دعوه د توحید ده اول او ذکر د مثال دی او دلایلی نقلیه دي واقعه د لوط علیه السلام او شعیب علیه السلام د دویمې دعوې سره او ابتلا بالنعم والنقم ذکر کوي ان ربکم الله الذي خلق السماوات یقینا رب ستاسو الله غزاد خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا فی 6 ایام په شپږو ورځو کې په اندازه د شپږو ورځو کې زمکه اسمانونه پیدا کړل ثم استوى على العرش او بیا الله استوا وکړه په عرش باندې چې څنګه د الله د شان سره مناسبي استوا على العرش الله استوا وکړه په عرش باندې ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى د دې وجنا د امام بخاری استاد هغه وی من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر الله پاک تشبیه چې څوک د مخلوق سره ور کوي دا کافر کیږي د الله تشبیه د مخلوق سره نه کې او که د الله تشبیه د مخلوق سره ورکړه په دې کافر شو او الله چې د ځان د پاره کوم صفت ثابت کړي دي او هغه صفت نه تا انکار وکړو نو په دې کافر شوی الله د ځان د پاره دا ثابت کړي دي چې الله استوا په عرش باندې کړی ده اوس دې کې به ته نورې خبرې نه کوې وی او زما په ایمان دی الله په عرش استوا کړی ده چې څنګه د الله د شان سره مناسبي زما ایمان دی پې زه منم خو تفصیل پکې نه کومه نو دا صحیح خبر چې کوم صفت الله د ځان د پاره ثابت کړی د دې نه انکار کول دام کفر دی نو د دې وجنا مسله دا ده چې کوم یو صفت الله د خپل ځان د پاره ثابت کړي او یا کوم یو صفت الله رسول الله د الله د پاره ثابت کړي نو په دې کې تشبیه د مخلوق سره نشته دی د مخلوق سره پکې تشبیه نشته دی اوس الله ځان له ثابت کړی دی استوا نو بس منګې منو الله ځان له ثابت کړی دی لاس الله ځان له ثابت کړی دی قدم کوم صفاتونه چې الله ځان له ثابت کړی دي په دې کې تشبیه د مخلوق سره نشته دی وليس فيما وصف الله به نفسه او رسول تشبیه په دې کې تشبیه نشته دی د مخلوق سره نو کوم صفات چې الله لره ثابت دي په آیاتونو صریحو او په اخبارو صحیحو کې نو دلته به موږ څنګه معنی کوو موږ به یو الله لره ثابت دي على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالی چې د الله د شان سره مناسب او نه پې د الله نه د نقایصونه نو چې دې باندې چا عقیده دا عقیده فقط سلک سبیل الهدى تفسیر ابن کثیر دا قول ذکر کړی دی دویم جز 295 صفحه باندې دا سړی په صحیح په حق لار باندې لاړو
او دا مذهب دی د سلف صالحینو، دا مذهب دی د امام مالک، دا مذهب دی د اوزاعی، دا مذهب دی د امام ثوری، دا مذهب دی د لیث، دا مذهب دی د امام شافعی، دا مذهب دی د احمد، دا مذهب دی د اسحاق ابن راهوی، دا مذهب دی د امام ابو حنیفه. دا الله صفات مبارک چې کوم صفات الله ځان له ثابت کړي دي دې کې به ته د مخلوق سره تشبیه نه وي او ته به دا د الله دپاره ثابتې چې بس دا د الله دپاره ثابت بس دا آسانه مسله ده. ثم استوى على العرش، بیا الله استوا کړی ده په عرش باندې. یغشي اللیل النهار، الله پټوي شپه په ورځ باندې. یطلبه حسیسا، چې طلب کوي دا ورځ شپې لره په تیزۍ. والشمس والقمر، ونور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري، مسخرات بامره، تابع دي په امر او په حکم د الله. الا له الخلق والامر، خاص الله لري اختیار دی د خلق، دا مخلوق چا پیدا کړی دی؟ الله. والامر، اختیار د امر هم د الله سره دی. تبارک الله رب العالمین، برکت اچول والا دی الله چې هغه دی رب العالمین، پالون کې د دې ټولو مخلوقاتو. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، نو اے خلقو آواز کوئ الله ته، رب ته، تضرعا متضرعین، په داسې حال کې چې تاسو یې عاجزي کوونکي، وخفیتا او په پټه. چغې مه وهه، په عاجزۍ سره په پټه سره الله نه وغواړه، الله ستا خبرې اوري. انه لا يحب المعتدین، یقینا الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. معتد هغه چاته ویلی کېږي چې په دعا کې تجاوز کوي د حدود شرعیه ونه، خلاف د سنت طریقې سره دعا کوي. دغسې ذکر کې رفع الصوت کوي، په چغو باندې ذکر کوي چې خلکو ته تکلیف رسوي. نو اعتدا مه کوه په دعا کې. ولا تفسدوا فی الارض، او فساد مه کوئ په ځمکه کې، بعد اصلاحها، پس د اصلاح د دې ځمکې نه. ځمکه کې توحید راغی، سنت خور شو، ته پکې بیا شرک او بدعت مه خوروه. وادعوه خوفا وطمعا، او سوال کوئ د الله نه غواړئ، خوفا په یره، وطمعا او په امید. د الله نه سوال کوه، یریږم او امیدم کوه. ایمان د مؤمن دا به بین الخوف والرجای، یریږي بم او امید بم ساتي. د الله د رحمت نا امیدي به نه کې، نا امیدي کېږي به د رحمت نه نه، او جنت بم تې غواړي، یریږي بم چې جهنم له لاړ نه شمه. وادعوه خوفا وطمعا، دې مین کې چلېږه. سوال کوه د الله نه په یر او په امید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت نږدې دی محسنینو نیکانو ته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله غذات ته چې رالیږي ریح، ریاح هواګانې، بشرا زیرې، بین یدی رحمته، مخکې د رالیږلو د خپل رحمت نه چې باران دی، هوا راولیږي. دی هوا او سیلۍ سره وریځ راوچته شي، د یو علاقې نه وریځ راوچته کي، بلې علاقې ته وریځ لاړه شي، اول ته باران وشي. رالیږي الله هوا او سیلۍ زیرې مخکې د راتلو د رحمت نه چې باران دی، حتی تر دې اذا قلت چې راوچته کي، سحابا وریځ، ثقالا درنې درنې، سقناه، نو بیا الله وایي موږ بوزو دا وریځ لبلدین هغې علاقې ته، هغې خاریې ته، میتین چې هغه وچه وي، باران ته ضرورت وي، هغې لی بوزو. فانزلنا به الماء، نو بیا موږ راولیږو په هغې باندې اوبه، باران پې نازل کو. فاخرجنا به من کل الثمرات، نو بیا موږ راوباسو په دغې باران سره من کل الثمرات، هر قسمه میوې، بوټي پې راتازه شي. کذلک نخرج الموتى، دقه رنګه الله وایي موږ راوباسو الموتى، مړي چې مړ شي دنیا نه لاړ شي، نو چې بیا الله کله وغواړي تا به راژوندې کي، لکه څنګه چې وچه ځمکه کې شین تیغ راوخیږي. لعلکم تذکرون، د دې دپاره چې تاسو پند واخلئ. والبلد الطیب یخرج نباته، بلدی طیب
والبلد الطیب ځمکه طیبه، طیبه کومې ځمکې ته وایي؟ کره ځمکه، ښه ځمکه، ښې خاورې والا هغه ځمکه کره. یخرج نباته راوباسي خپل بوټي باذن ربه په حکم د خپل رب سره. والذي او هغه ځمکه خبوسه چې هغه وي خورناکه. خبوسه هغه ځمکې ته وایي چې خورناکه وي، صفا خاوره نه وي، خورناکه وي. لا یخرج الا نکدان، نو نه راوباسي مګر هغه بوټي نکدن بیکاره. معنی څه ده؟ معنی دا ده چې عقیده صفا ده، مؤمن دی، موحد دی. د دې مثال دی د هغې خاورې چې هغه خاوره کره خاوره ده، نو په دې کې چې څه دانه اچې نو ښایسته بوټي او تیغ را زرغونېږي. او چې عقیده خرابه ده نو مثال یې دغه خاورې دی چې هغه خاوره څه هغه خاوره خورناکه وي، نو دانه پکې واچو هم پکې څښا کېږي او څه عمل یې د کار نه دی. د مشرک عمل بیکاره دی. لا یخرج الا نکدا، نه راوباسي مګر هغه بیکاره تیغ، نری نری وي، تک زیړ وي، بیکاره وي. کذالک نصرف الآیات، دقه رنګه منګه بیانو بیا بیا اړو راړو آیاتونه لقوم یشکرون، دا قوم د پاره چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کی. لقوم یشکرون چې شکر ادا کی، هغې د پاره د آیاتونه بیانوم. واقعاتو کې اوله واقعه د آدم علیه السلام، اول د نوح علیه السلام، اول مبعوث د توحید د اثبات دپاره په رد د شرک کې چې الله را لېږلی دی دنیا ته، نوح علیه السلام دی. د نوح علیه السلام ذکر قرآن کې 43 کرته راغلی دی، 43 کرته. او دا د آدم علیه السلام نه 1400 کال وروستو الله دنیا ته رالیږلی و. 1600 سال د آدم علیه السلام نه پس نوح علیه السلام راغلی و. او مورخینو لیکلی دي چې د عیسی علیه السلام نه 4000 کاله مخکې دی راغلی و. نو د آدم نه 1400 کاله وروستو او د عیسی علیه السلام نه 4000 کاله مخکې، نو دونه کلونه د دنیا شوي دي چې آباده ده. 2000 کاله زیات و کم. او د ده مبعث چې و د نوح علیه السلام مبعث چې و د عراق و، په عراق کې الله لیږلی و. نوح د ده په نسب کې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ د ابن لامک زویو، هغه د متوشلخ زویو، هغه د اخنوخ زویو. نوح چې دی دته ځکه نوح ویلا لکثرت ما ناح علی نفسه، ډېرې جړاګانې کولې. دا قول تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا لیږلی و موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته. فقال ویلی نوح علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، اے قومه عبادت او بندگی وکئ خاص د یو الله. ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله څوک اله او کارساز، مالک د خیر او شر نشته غیره غیر د الله نه. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بېشک زه یېرېږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی ورځ را روانه ده، سخته خطرناکه، هلاک به شئ، ویېرېږئ. قال الملأ من قومه، وویله غټانو مشرانو د قوم د ده نه، ملأ السادة والقادة والکبراء، د دوی مشران او غټان وویله د ده د قوم نه، انا لنراکا فی ضلال مبین، بېشک موږ وینو تا لره په ګمراهۍ کې ښکاره. ته خو ښکاره ګمراهي. انا لنراک فی ضلال مبین،
قال یا قومی لیس بی ضلالتون، اویلا نوح علیہ السلام ای زما قوما نشتے پا ما بانی ضلالت و گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن ز رسول ما پیغام رسون کے، پیغام راوڑن کے دا رب العالمین دا طرفنا تاس تراغلم، ابلغکم رسالات ربی، رسوم تاستا پیغامات رب زما، د خپل رب پیغامات تاسو ته رسومه، وانصح لکم او ستاسو خیرخایلو خیرخایمه، واعلمو زه پوهیږم من الله د الله د طرفنا ما پغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راشي تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه، علی رجل په یو سړي باندې منکم ستاسو نه، لینذرکم د دې دپاره چې ویری تاسو، ولتتقوا د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د کفر او د شرک نه، ولعلکم ترحمون او د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. دا تاسو ته دا خبره ناشنا ښکاري، تعجب کوئ. فکذبوه فانجیناه والذین معه، نو نوح علیہ السلام خیسته بیان وکړو، فکذبوه نو تکذیب وکړو د نوح علیہ السلام نه قوم ددو، فانجیناه والذین معه نجات مې ورکړه کسانو ته، فانجیناه خلاص مې کړو نوح علیہ السلام والذین معه او کسان چې مؤمنانو د ده په ملګرتیا کې، فی الفلک خلاص مې کړل په کشتۍ کې، واغرقنا الذین کذبوا او غرق مې کړل په اوبو کې هغه خلک چې تکذیب یې کړی و، هغه مې ډوب کړل په اوبو کې چې تکذیب یې کړی و بآیاتنا زموږ په آیاتونو، انهم کانوا قوما عمین، یقینا و دی قوم عمین ړانده د حق نه، د حق نه ړانده، نو الله وی هلاک مې کړل. نور واقعات په انشاءالله سبا راځي که ژوند دی، الله دې زموږ د ټولو صحیح عمل نصیب کړي. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک.